السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ملګرو، د خان کلیک چینل په دې ویډیو کې تاسو سره یو څو ډیر مهم او پټ رازونه شریکوم چې دا رازونه د بدکارو، زناکارو او بدچلنو او جاهلو ښځو په باره کې دي. په دې ویډیو کې درته درې هغه لوی نښې درښایم چې څنګه تاسو د داسې نښو په مدد سره بدکارې او جاهلې ښځې په اسانه پیژندلی شئ. د ټولو معلوماتو نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. دوستانو، د دنیا نظام داسې دی چې په دې کې ښه او خراب هر قسم خلک پیدا کیږي، خو بیا هر انسان ځان ته ښه سړی وایي. په انسانانو کې او په ښځه ذات کې څه ښځې داسې هم وي چې هغوی ته بدکارې ویل کیږي او هغوی بدکاري کوي. داسې ښځې تل کوشش کوي چې د پیسو په بدل کې او یا په نورو ډیرو طریقو سره سړو سره خپل شهوت سوړ کړي. داسې ښځو کې واده کړی او نه واده کړی هر قسم ښځې شته او پیدا کیږي. پکې په داسې ښځو کې د وړومبۍ ښځې نښه دا وي چې کله بازار ته ځي او سودا اخلي او دکاندارانو ته مخامخ کیږي، نو د دکاندار نه بیا پرده نه کوي او داسې په خوشحالۍ ورسره ګپ شپ لګوي او سودا ترې نه اخلي لکه هغه چې د کلونو کلونو نه پیژني او یا هغه سره څه رشته داري ده. نو دوستانو، داسې ښځې اکثر د پردې خیال نه ساتي او ورسره پردي سړي ورته داسې ښکاري لکه چې ډېر ښه یې پیژني، نو ځکه خو ورسره دومره په خندا ګپ شپ لګوي. نو ښکاره معلومیږي چې یوه ښځه د نامحرمو خلکو نه ستر پرده نه کوي، نو د هغې په بدکارۍ او بدچلنۍ کې هیڅ شک نشته، ځکه چې حیاداره ښځه هیڅکله هم پردو سړو ته مخ نه ښیي او نه ورسره ګپ شپ لګوي. دویم قسم بدچلنه ښځه هغه ده چې د خپل خاوند په نشتون کې ډیره خوشحاله وي. یعنی کله چې خاوند په کور کې نه وي نو دا بیا ډیره خوشحاله وي او اکثره وخت د کور په دروازه کې ولاړه وي او په لاره باندې یعنی په کوڅه باندې چې هر څوک تیریږي را تیریږي، نو دا ترې نه هیڅ ستر نه کوي او هر سړي ته په مینه ګوري او د خلکو زړونه خوشحاله وي. خو د خاوند کور ته په راتګ سره تندې ګونجي کیږي، خاوند سره په مینه باندې خبرې نه کوي او نه هغه ته ډیر وخت ورکوي، بلکې زیاتره وخت د خاوند کور ته په راتګ سره دا داسې احساس کوي لکه چې خاوند مې بیخي کور ته نه راغلی نو ډیر ښه به و. نو قدرمنو، د داسې ښځې علامات هم سم نه وي. په داسې ښځو باندې هم باید سم نظر وساتل شي چې داسې څه غلط قدم پورته نه کړي او دوی ته ښه نصیحت وکړی شي. دریم قسم ښځه چې بدکاره نه وي خو جاهله ورته ویلی شو، هغه دا چې د خپل خاوند د اجازت نه بغیر نامحرم خپلوانو سره کینی پاسی ګپ شپ ورسره لګوي او د هغوی نه ستر پرده نه کوي، یعنی د ترور زامن، د تره زامن او یا داسې نور وغیره. اگر که داسې ښځه بدکاره نه وي خو جاهله ضرور وي چې د خاوند نه پوښتنه نه کوي او دغسې د خاوند خپلوانو سره یا خپلو خپلوانو سره ګپ شپ لګوي، ځکه چې هغه د دې دپاره نامحرم دي او کله چې یو ښځه واده وکړي نو د هغې اصلي کور بیا د خاوند کور شي، نو هغه چې ورته څه وایي د هغه خبر منل پکار دي. نو داسې ښځې هم باید پوه کړی شي. قدرمنو ملګرو، دا ویډیو او دا معلومات تر همدې ځایه امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. در سره یې خامخا لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او معلوماتي ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبردار کړل شي او تاسو خبر وساتل شئ. تر بیا د لوی الله په امان.